زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به یې چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوارټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م ورځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یمه مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاړي پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وایي چې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه مهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم چارسدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ دغه وی اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې ورته ناسته درخانه سرغوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک به ورته اوم ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په نیم ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کړه کاپای د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ سیل ټیکس 5 روپۍ اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي 80 او 90 روپۍ شو
80-90 باندې د 5 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي. ماشومې بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وایي کور وران اوس به دا څو ګاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زه هم خور ډېر ښه کار دی ته موټ لتلی وې سم کار دی. ټاټکی مار استاز ته څنګه یې په سړک به څنګه ګډې دی په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی په لارۍ د پاسه به ډولکي ته څنګه ګډې دی. دا کار وکړه وایي جیو بشي څه اوس دنه پرتوګو باسم په دې سړک دې راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم. سم شئ سم که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم. ما چې کم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کړي کلمې مال تېرې کړي کلمې تېرې کړي. مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاق چې موږ به تښتو نه. ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تښتو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم. بے نظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا سخنے والے یو گئی التا پا بم کے والو زی لٹاوئی ہے در لاندی مونگ غرق نکی کوئیشوے وہ سب پتا لگی او دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں. مونگ خود دلی راجگان یو پا مونگ خود سوک جڑا والا ہم نشتا. پلاور کی چکمہ دھماکاو شو آگے تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی اور 10,000 روپے زخمی ور کئی. حکومت اور تدا اعلانو کو 30,000 روپے چکم مڑے دے غلط 30,000 لعنت پاغا چا زما زوی او زما رور او زما خز او زما بچی با پا بم کے والو زی زب 30,000 روپے علم زما پا وونی پیڑای دینا لتی خدای دی زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مڑے خرڅو. دا شرم دل قوم دے دا آغا زلیل قوم دے. حکومت 30,000 روپے ورکی جی خیر دے کبم کی والد خیر جی شہید شو شہید نہ نم لینا صوبہ سمجھ شہید شو. دا خبریں زمون چی دی دا افسانی دی لکه دا افسانو کتاب سڑے دا شپے خوب نورزی او دا افسانو کتاب گوری او زڑ پہ خوشحالی. دا افسانی دی تاسو راوزی او مونږ وایو تاسو اوري. لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامه ویلې نو خزه به ورته راټولې شو او جنگنامه به ویله نو یو خزه به جنگنامه ویله او نور خزه ورته او د شیو ماتم خانه ته ورشه سکینه پیاسي مر گئی دی ورته ټول ناچي تاسو پوه شئ ګډې گئی ما خبرې ته غوږ کېدی ګډې گئی ما زه تا ته ویم چې امام حسین داسې ته زنده باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب جب اردو کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بله چې د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی
دیخوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویلې چې اوهوی دا خو به ډېر تیزونه هم پیاچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پې تا چې غوړي میزایل غوړي میزایل غوړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان یې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلا او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې روش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه اسے سکے کے ناستی سرحدات کا پساتی نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کا لوشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغستو بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره م وکړه نیم پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کړه نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرقشا او د پختون مولا بیڑا غرقشا د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې تېواله
هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خراب امریکې خدای دې وبخا پخوا به مې خراب لندن برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله کا ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په آرام کښېنه ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم په آرام کښېنه کله یو ټلیفون کوه دا به چې چل کېږي دا به چې چل کېږي و زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بې اودسه نشي اخیستی په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه ته هم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو مونږ پښتانه مونږ پښتانه مونږ پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو مېز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر ایک یې پاره 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ ولی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں ان پھوسی ہو گئی ہاں تو پھسکائی دی کنه ټول اورد د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومتا کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل دی یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم میړی دبلدین دی هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو نو تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل